بس ته وې دروازه بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو، خلک یو خبره کوي غریب تباه دی. ما وایي چې دا څنګه چل دی، خو چې نن راغلم او د دې غریب د حالت مې ولیدو چې کور یې مکمل د سره اړوشتې نه، دا موږ چې ولاړ یو دا کور نه چت شته نه برنډه شته، هېڅ هم نشته، هر څه په دې اور کې سوځېدلي دي، د تنور نه اور لګېدلی او کور یې مکمل چت مته یې ولا په هوا کړی، هېڅ هم نشته، لرګي مرګي ټول هر څه سوځېدلي دي. تاسو په دې شارټس کې دا تنبا نه لیدل، په دغه تنبانو کې دا غریب اوس ژوند کوي. علاقه د سخاکوټ زیارت کېشه، زموږ سره ملګری ولاړ دی، د سره خبرې کوو. نوم راته ووایه. رضا، څنګه چل دی د کور؟ خو بیخي څه شتې نه. نه جي بس هر څه ستاسو د وړاندې دي، تاسو وکتل اوله کې بس تش د تن کپړې هم پاتې شوي دي. تقریبا موږ 18 تو کورینه یو که نه، 13 واړه دي، داسې ټوټل 19 کسان دي او دې کور کې موږ 4 ورونو ژوند تېرو. بس دغه وشو ستاسو د وړاندې. نور واړه ماړه کور جاني نقصان څاروي ماروي؟ نه جي څاروي ماروي دا په دغه ټایم کې بارو 3 لکه روپۍ وي، په 3,80,000 روپۍ وي او 2 تولې کالي هغه هم پکې رګړه شوي؟ واجه سوځېدلي هر څه. بس او دا چې پرون چې راغلل که نه د سخاکوټ صوبېدار صاحب و غفور او ډي سي ملکن، یا هغوی ورسره وو که نه؟ جي هغوی ټول راغلي په موقع واردات، هغه سونا، هغه هر څه پیسې سوځېدلي چې هر څه یې ولیده. هغه بیا د ټینټونو مینټونو دغه د شپې 9 بجې راورسوله. باران چې بېګاو شو نو داسې په دې تنبانو کې پراته وي؟ جي موږ په تنبانو کې بیا نه نو باقي څنګه سهاره مهاره خو ستا صرف دغه تنبان دي، نه نور څه دي؟ هېڅ سهاره نشته جي، وړه هر څه تاسو هغه د وینې ټول هر څه ختم شوي دي، لکه ګاونډیان ماونډیان سره نه سره ولیږي او نور هېڅ دغه نشته دی. الله ته هر څه معلوم دي. مینوالو، که تاسو ته زه ووایم نو زه په دې تنبو ته دننه ورغلم، په دغه کې د وړو هغه جامې، د دوی هغه بړستنې، طلایانې او کمبلې هر څه بلکل سوځېدلي وو. والله چې ډېر خفه شوم چې بیخي بې سر و سامانه په حالت کې دی دا انسان. رضا، دغه خلکو ته به اپیل کوو چې باقي ته اوس د خلکو د امداد منتظر یې، که ته سوی نو په یوازې هېڅ هم نشي کولی. نه جي زه یوازې موږ ځکه نشو څه کولی چې زموږ دغه سرمایه وه، موږ کور له پیسې راوړې وې، بل زما قرض و، او که ما ته داسې پته وي دا ما ځان سره وړي لکه پردی د قرض پیسې در اخیستې وې دنه لاړې دغه د باندې ډنډ شوې. نو مینوالو، تاسو د رضا خبرې په خپله واورېدې. رضا به درته خپل نمبر ووایي، برای راست ورسره رابطه وکړئ، وایي چاته مه وایئ، بس دغه د الله تعالی په لار کې چې کومه ورکړه ده دغه د هغې نه ورسره امداد وکړئ. رضا خپل نمبر ورته ووایه، دا خلک به تا سره رابطه کوي او ستا سره به ودرېږي. زما نمبر دی 0346 82 94 116. دغه زما نمبر. بیا ورته ووایه. جی زما نمبر دی 82 94 116 0346 82 94 116. ډېره مننه مینوالو، تاسو ته به د رضا نمبر په سکرین باندې ښکاري چې څه هم وي، د سره بلکل په دې حالت کې ورسره ستاسو د امداد ډېر ضرورت دی، ځکه چې هېڅ هم نشته بغیر د دغې تنبانه نه چې ما ته ښکاري. تاسو هم ولیدل په دغه اولني شارټس کې چې دغه تنبانو کې به دی اوس ژوند کوي، ځکه چې د کور چت او ټول هر څه دغه دي پراته دي، سوځېدلي لرګي. ډېره مننه، د الله په امان.